شروع کوم په نامه خدای چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه بادشاه دی. زه یم قرار یوسفزی د ستر ستوري ادبي خپرونې ډالۍ په لاس یو ځل بیا تاسو سره مخامخ یم. امید لرم چې تاسو به ښه روغ جوړ به یې او ژوند ته به تکړه یې. نن سره په لاهور کې شاهنشاه وصال صاحب ملګری شوی دی چې ډېر زیات تکړه شعر لیکي، یو مستند شخصیت. د دوی لپاره د ژوند او د فن په هکله پوښتنې کوو او شعرونه به ترې اورو. نو وصال صاحب تاسو ته په خپل ستر ستوري ادبي خپرونه کې ډېره زیاته مینه او هرکلی وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. قرار صاحب ستاسو مننه کوم چې تاسو په دې مصروفه وخت کې دا د پښتو دپاره دا زیار دا کړاو، نو ستاسو یو جهان مننه چې وخت راکړ. وصال صاحب دا راته ووایئ چې تاسو لیکل د څومره وخت نه داسې سمات ګډونې لیکل کوو 2008 نه راځي په ایسته. د ادب په دنیا کې یعنې په لیکوالانو کې د کومو داسې شخصیات دي چې تاسو د هغوی نه متاثر یئ او سټډي هم د چا ډېره زیاته سټډي خو ټول د قدر وړ دي او زموږ مشران دي، اتلان دي، استادان دي او زده کړې هم د ټولو نه کړي. خو بهرحال قلندر مومن صاحب شو یا صاحب شاه صابر صاحب شو، د هغو ډېر مې خوښ دي او ډېر مې کتل دي. دلته که مور دی خو بس خان پاتې دی، دلته که مور دی خو بس خان پاتې دی، دلته اوس هم وږی دهقان پاتې دی. دلته که مور دی خو بس خان پاتې دی، دلته اوس هم وږی دهقان پاتې دی. دا چې هر څوک په ویر د ځان پاتې دی، د چا د حق ویلو توان پاتې دی. او مریخ ته وختو سپوږمۍ ته لاړو، خدای نور څو بر اسمان پاتې دی. مریخ ته وختو سپوږمۍ ته لاړو، خدای نور څو بر اسمان پاتې دی. او څوک به باغي شي د سرکش نظام نه، څوک به باغي شي د سرکش نظام نه، ګورم چا چا کې ایمان پاتې دی. او دا ګل په خپل حسن به ډېر نازېده، دا ګل په خپل حسن به ډېر نازېده، کوم چې ستا حسن ته حیران پاتې دی. او شعر دی پکې چې هلته د چا زړه کې احساس تیره دی، هلته د چا زړه کې احساس تیره دی، هلته کې څوک دی چې انسان پاتې دی. او ستا درد او غم څه بې اثرې خو نه دي، ستا درد او غم څه بې اثرې خو نه دي، لا خو ژوندی دی وصال جان پاتې دی. مزې خو تا برخې شتمنې وکړي، مزې خو تا برخې شتمنې وکړي، په ما خو وخت سمې میچنې وکړي. ستا په منګول کې شو ازغي ګلونه، زما په لاس کې ګلاب غنې وکړي. ستا په منګول کې شو ازغي ګلونه، زما په لاس کې ګلاب غنې وکړي. راښکاره تاو شو د زړګي د پرهر، راښکاره تاو شو د زړګي د پرهر، ګوره چکۍ چې مې سرمنې وکړي. مننه. راښکاره تاو شو د زړګي د پرهر، ګوره چکۍ چې مې سرمنې وکړي. مستی ښکلا وه که شوخي نزاکت، مستی ښکلا وه که شوخي نزاکت، ستا په ځوانۍ کې غوځونې وکړي. وصال په ځان به احسان ومنم، وخت که د مینې پیرزونې وکړي. درتله غواړم ستا تروره بندیوان یم، درتله غواړم ستا تروره بندیوان یم، درتلی نشم د زړه سره بندیوان یم. او مننه. هغه بام نور انتظار زغملی نشي، هغه بام نور انتظار زغملی نشي، ورته وایه مازدیګره بندیوان یم. او چا مې حق د ازادۍ تاله دورغه کړ، چا مې حق د ازادۍ تاله دورغه کړ، په دې سوال په دې خبره بندیوان یم. او زه قلم د دایرې خپل وتی نشم، زه قلم د دایرې خپل وتی نشم، زه پر کار کې تر محشره بندیوان یم. دا د وخت جبر به خامخه په ما و، بې تعلیمه بې هنره بندیوان یم. او مننه. ای وصاله دا زما د قام تصویر دی، ای وصاله دا زما د قام تصویر دی، نور قامونه درومې بره بندیوان یم.
دلته په لاهور کې تاسو د یو تنظیم سره څه ناستې پاستې کوئ نو دغه راته مو پښتو ادبي جرګې سره ناستې پاستې کوو او د هغې د نایب صدر په حیثیت منې کار کوو. نو ماشاءالله ډېر تکړه نامتو چمتو ملګري دي، د کار خاوندان ملګري دي او زیار لري. نو الله دې وکړي چې زموږ دا جرګه مخ په وړاندې لاړه شي او کامیابه شي. تریخ چاته ګبین یمه توبې وباسه، تریخ چاته ګبین یمه توبې وباسه، په زړه صفا لکه عین یمه توبې وباسه. او دومره خو ساده یمه چې حد نه لرم، دومره خو ساده یمه چې حد نه لرم، دومره خو رنګین یمه توبې وباسه. او جوسه که توره لرم توره صحیح، جوسه که توره لرم توره صحیح، زړه دومره سپین لرم توبې وباسه. هغه توبه سو بې پروا ده زما، څو پرې مین یمه توبې وباسه. شعر دی چې حالاتو جوبل کړم خو ماتې نه کړم، حالاتو جوبل کړم خو ماتې نه کړم، تر اوسه مطمئن یمه توبې وباسه. خوله دې کږنې شي تور بد مه بوله، خال تور په جبین یمه توبې وباسه. څنګه چې ښکارم داسې نه یم مثال، خوږ دومره شیرین یمه توبې وباسه. په اخره کې دغه اورېدونکو تاسو ښه خبره یا څه پیغام لرئ نو مو محبت یو بهترین بنیاد دی، د عبادت هم بنیاد دی، د مذهب هم بنیاد دی او د هر څه بنیاد دی محبت. نو پکار دی چې محبت وکړی شي، که هغه څوک د هرې ژبې دی، که هغه څوک د هر خو چې انسانیت انسان دی، انسانیت دی، نو د انسانیت سره محبت پکار. وصال صاحب ډېره زیاته مننه د وخت راکولو. تر روانې مرکې پورې خپل قرار یوسف زیرو لاور کې جسد د لوی الله په